نو د خلکو ذهن ته سوال دراسي چې سرکش شیطانان قید شو ناغي باوجود مسلمان ګناه کوي دکاندار ټول کیوانه کوي ریړې والا سخا سبزی خرڅي سخا فروټ خرڅي قصاب چې کوم نه مردار خرڅي بازار کې مصری په دکان کې وانه کوي نو دا څنګه چل دی نو زموږ عزتمندو اولنۍ خبره دا چې په حدیث مبارک کې د کوم شیطانانو تذکره راغلی د داغینه سرکش شیطانان مراد دي او سرکش شیطانان هغه قید شو خو چې دا کوم واره شیطانان دي نو دا شیطانان قید شوي نه دي یا دا ټول شیطانان قید شو خو د قید د ځای نه دی مسلمان ته اوس وساړه کې اچي لکه تاسو موبایل د سره دی کنه او ته په پاکستان کې ناست دی او سعودي ته یو سړی میلاو کی هغه سره په موبایل خبرې کې کو نه کی اوستا انسان الله پاک شیطان ته دا طاقت ورکړی دی چې هغه د لري نه د انسان او د بني آدم پړ کې اوس وساچي آدم علیه السلام په جنت کې ابلیس د جنت نه بار دی او ابلیس آدم علیه السلام ته وسوسه پړ کې واچولا کمې میوې نه چې الله منې کړی دی هغه میوه آدم علیه السلام وخوړله اوس دک کرنګي شیطانان قید شو خو د قید کېدو باوجود د هغه قیدخانې نه چې کوم دی مسلمان ته اوس وسړی کې اچي لکه دا مثال دی چې تا سره موبایل د سره د موبایل په ذریعه باندې ته لګې سعودي څخه خبرې کې دوبۍ څخه خبرې کې په دې پوه او نن سبا واتساپ دي شیطان سره واتساپ شته که مونږ ته لږ چې کوم دی واتساپ میسج وکړي چې هلکه ګوانه کوه نو زما مسلمان په وانه کې چې کوم دی ماهره دی یا دا مثال والا چې یو سړی ټوله ورځ لګېلی په بازار کې چغې وایي یو سړی سبزی ته ولاړ دی یا یو سړی کلینډر دی یا یو سړی ډریور دی چغې وایي ټوله ورځ نو د شپې ملاس دی په کټ کې خو چغې وایي هماغه چغې وایي ولې د ده هغه عادت دی 24 ګنټو کې چې کوم دی د ده دغه عادت د ده په دې خوب باندې غالب دی نو په 12 میاشتو کې شیطان سره مخکلکه یارانه کړې ده ښه په ښه دوستانه هم ورسره کړې ده چې هغه راته څه ویلي موږ منلي دي نو که یو میاشت نه چوټي واخیستله نو موږ ورته چې خفه کېږه ما که ته خیر شي پروا نشته دی ستا کار موږ په ښه طریقه کوو چې کوم کار تا ته حواله دی هغه موږ کوو موږ به په خپله چې کوم دی ستا هغه ډیوټي سرته رسوو تا ته به ضرورت نه راسي نو مسلمان زموږ عزتمندو وي روژه مې دا لکه نو دا روژه څه شی دی د چا په اوږو سوره ده چې چا نه تپوس کوې لکه خبرې مه کوه روژه مې ده غوسه کېږه ما دماغ مې کار ونه کړو دا څنګه دماغ دی چې دا ستا په دې وخت کې روژه کې کار نه کوي روژه خو د الله د امر نوم دی روژه خو د الله د تابعدارۍ نوم دی روژه خو د مسلمان سره د ښېګړې نوم دی روژه خو د مسلمان د خیرخواهۍ نوم دی چې مسلمان سره به خیرخواهي کوي روژه خو د دې دپاره دا چې تا ته بل مسلمان احساس پیدا شي زما دا مسلمان غریب ورور دی د به ثابت کان کې غوښه نه خوړلې تا د ورځې غوښه بنده کړې ده ماښام مې خورې خو د دې لږ ټایم چې کوم دی تا باندې بنده ده چې تا ته احساس پیدا شي چې دا غریب به څنګه تا به ټوله کالو سر به دې کچه غوښه خوړلې تا به وړه غوښه خوړلې د چیلیو د ګډ غوښه به دې خوړلې د کبانو غوښه به دې خوړلې میلان له ورشه د کبانو غوښه به دې خوړلې یو مسلمان به ټول کال کې سړه روټۍ خوړلې چرته په کور کې به مرچوبې کړې هغه مرچوبې سره به روټۍ خوړلې چرته کور کې به نهر راغلی اوس د دې مسلمان د دې نهر احساس به تا سره څنګه کېږي چې کله پتا باندې په خپله لوږه راشي کله پتا باندې په خپله نهر راشي تا ته په خپله لږ شانتې تکلیف میلاو شي چې دا لوږه هم څه شی دی نو مسلمان باندې روژه فرض ده مخکې قومونه هم روژې نیولې یهودي اوس هم نیسي عیسایان هم نیسي او دا روژې چې د مسلمان کومه روژه ده د دې روژې امتیاز د نورو خلکو د روژې نه جدا دی دا امتیازي روژه ده د دې روژهدار ته د قیامت په ورځ به الله د عرش نه لاندې درستخوان خوري په هغه درستخوان به صرف روژهدار خوراک کوي روژهدار صرف روژهدار به په هغه درستخوان ناسته کوي خلک به ورته ګوري پسخېږي به چې دا څوک دي انبیا نه دي شهدا نه دي الله دا څوک دي دا د رسول الله امتي روژهدار دی د دې روژهدار د خولې چې کوم بوی دی چې د دې خالي خېټې نه د روژهدار د خولې نه کوم بوی اوچتېږي دا بوی د الله په نظر کې دومره قیمتي دی چې د مشک او د عنبرو نه زیات خوشبودار د الله په نظر کې دی دلته به تمه او تا خوله پټوو پوزه به پټوو د ده دا بوی به په ما او تا ښه نه لګي خو د الله په نظر کې د روژهدار د خولې چې کوم بوی دی دا د مشک او د عنبرو نه ډېر خوشبودار دی دا روژهدار چې د شپې راپاسي پښمني نه راپاسي دا په دې راپاسېدو الله دله ثواب ورکوي دته د عبادت ثواب میلاویږي دا روژ پښمنۍ کوي خوراک کوي
ځان مړی خدا د رسول الله سنت ته د دې سنت په برکت الله دل ثواب ورکړي